ګلبدین حکمتیار شف په شفتالو بدل کړ. هغه څه چې غني ورته ورنکړل اوس له طالبانو غواړي. وایي طالبان دې 2 وزارتونه موږ ته وسپاري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حکمتیار چې ولسمشر غني ته وړاندیز کړی و چې مالی وزارت او ګمرکونه ده ته وسپاري، خو هغه ورسره ونه منله. اوس یې طالبانو ته ویلي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه ماته وسپارئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امنیت په تامین کې له طالبانو سره اغیزمنې همکارۍ ته چمتو دی. د ښاغلي حکمتیار د تازه وینا یوه برخه چې نن سه شنبه د هغه اړوند ټلویزیون بریا خپره کړې ویلي چمتو یو چې د امنیت په تامین کې اغیزمنه مرسته وکړو او انشاءالله د حزب اسلامي مجاهدین دغه وړتیا او اهلیت لري. همداراز خپله طرحه او وړاندیزونه به د اسلامي امارت مشرانو مخې ته هم کېږدو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې د ګوند اړوند کسان د 2 زبر ځواکونو خلاف د جګړې تجربه لري او کولی شي طالبانو سره په تعلیمي برخه کې هم مرسته وکړي. حکمتیار همداشان ویلي حزب اسلامي کولی شي چې د کادرونو او ظرفیتونو په برخه کې د طالبانو لاسنیوی وکړي. ټول حکومت د اسلامي امارت وي، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د موږ ته وسپاري. مسؤلیت هم قبلو او باور لرو چې له دې 2 وزارتونو په فعاله ادارې جوړو، داسې چې هم ولس قانوني وي هم نړیوال. دغه پخواني جهادي مشر څرګنده کړې چې له دې وړاندې حکومتونو کې د شاملېدو اراده نه ده کړې، خو اوس چمتو دي چې د ولس لپاره رضاکانه دغه کار وکړي. خو طالبان بیا تل وایي چې د دوی کسان وطن ته ژمن او صادق خلک دي او د دوی شتون کې نور ته اړتیا نشته. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.